واقعي نه يا دوي كنا يلا يا خدي سليمة لونا ما نهاكري إيه هنا ده خطرناكو والله تمام مرباطين تون أنا بهون أنا واسمع هلا عمره يكون نسبة منه لا بايرين جاو خبرة ترى بشاري وين ما يجمع بديكري no شيء موتومي نو تا وانا ديونغري تيدي شاغرا باني دولس ديوين نسا خوينا بريدا ما وانا بمنا بريني ناسي لا زروبي لا بينو دروم ايه بديواني او مرش إمام باني ديوا هل تكيما ما ندوكا لا وانا لا أنا بري وين ما خبرة ما بيجا ما لا ما دوبا جنوري سيواو دوبا وايوا كما او امي هذا زمان نوري ها أما ليس خبرنا شخا ده خطرناكو او يو او غير مين بيا كلا لما ها هذا لا سرينا شيء لا قبلونا او ها قبلونا يا بابا هذا سيدنا كم هذه ولا ما نملا حتى لي فكمل على جماعه بسيرة كده دوست لا كده بوري لا ما تلانو هاي ما أمي لما ما نقدر هذا لا سلام هنا سلام هون تاني لا هذا خذ هذا قولني لا نوري ها من هي سرعي رؤي أملاس بياك أقول لكم هذيك الدين خسام لوجيرا وانا يا أيوة خوارة دي ده خذ خينارو خذ خير ده بيبقى جيل كده عندها زمان للنرد هذيك خذ سالمة ما بوري خبي صار شيء كنا هل تمرد هذا شو روكروا أو تنا بوجرا كي نبى كرسوكي ده بتيك كورتا تحتي دي ده نراو مرتكي خانا يا चावल मुर्दा सूखती هلا تنادي لي مرتكي خان بكوركي لا بيسي ده خوي ناور ما هذا بوس خبرتي هذا نارم يقولون ناخذاتي من خرابي ما انتي تبدأ سنة بما شيء I love you Vem Tasuki ها Vem Tasuki استاذ سلام دي زما سنما غنمو وي مين خوي لبس النومي خيري غنمو ها وجي غنم نينو دنيا بغاني كده الدنيا خطوله بغنمو روانه ده غنمو نمغورا روڑي پخيږي Vem زتا تویم زما سنم نوم دی بسکټ هم دي سازيږي او ډبل روټي هم دي سازيږي او الوان دي سازيږي شیرم دي سازيږي خدای داس سر کوزي ویم زما سنم نوم دی سنما خسنمو او ترى مرتكي ما سي زدا اگر بینه ما اي ده قيامه كنا مرتكي دومره خاص سبزي ده كنا دا چې په ترکارۍ کې نه کنه نه هغه ترکارۍ خوند نه خو ډېر بیکار توب وکړو زما چا سجا خوا د مرتکي په سر باندې او ما بیړه دې کولې دا زمانه را تښتېدلې ویم کور کې شته او که نه ویم هغه کور کې نشته پټو ته تللی دی څونه ښایسته خبرې کې خو کاش چې ما اورېدلې دا غوږونه م غټ نعمت دی وایي دا کوڼ دی کوڼ به نه یم ښه ښه دا صحیح ده دا زه ستاسو نوکر یم ښه ویم ښه زمونږ نوکرې او ښه ما ته خو پته نه وه زه خو نوې راغلی یم د اسلام آباد نه راغلی یم الله دې لره خو که دا بیره اسلام آباد ته ځې ما له په ویزه کې ما هم ځان ته بوځه ښه وی خدای هغې ته څوک ویزې نه کوي ویم د غوږونو د علاج خو به وکړم که نه که نور څه نه وي ویم اسلام آباد کې نه کېږي پېښور کې ستاسو ښه علاج کېږي پېښور ته لاړ شه ښه ده ښه بس داسې هم صحیح ده ده چېرته دمګري له به لاړ شو خو هغې زه به بار حجره کې یم ښه یو کپ چیرې راولېږه
خاچه برندرو لیکم ځه الله دې لره مرچکي خان اوس راله تنخوا هم مه راکوه اوس یې حجره کې ولې پروت یم سلام څونه ښایسته نوم دی رونا خدای پاک د مرګ د خولې نه رایستې ما السلام علیکم بخیر بچی ژوندی خو نه ولیدم انا روغې او روغ یم شو که دې خو اوس د خپل مرګ خیر غواړې ولې په ساړه عبرامون اوم په شیشنجه کې رسنه چې سره اوم دښمني نه سره اوم ډلې نه سره اوم پرېږدم هم نه لکه لومړی درته څه ویلي دي ما دا ویده څه ویلي وو خبره وکړه که نه ګوره ستا کاته خو د مچکي خان سره او نو زما زوی لاړې د مچکي خان سره نوکر شو بالکلو اوس نو نوکر خو د خان دپاره رس کوي که نه بالکلو نو دا کاته خو هغه ته وړېده که نه او زما بس ما باندې ډېر شک کړي ساندوي کړي دي او زه به په تاسو باندې رپورټ وکړم لکه نه ته ګوره د پوت کې غلطېږي که نه ولې ته د پوت په مچکي خان وکړه نه نو مرچعي خان سره مو سره تاسو مې یې د مرچعي خان اسو ساندولو هغه زموږ ما باندې ډز او ما دا رپورټ ولیکله ما اما یخي بس کې ګرمي یا ده هم نسقما ونرمسقما وصير بإسلام نرقم وأمور بريئنا الضغطة جنگل نظام تیار نه ساندا چې خیر دی خیر دی دا خبره به چې کوم نه په سلام مشوره باندې خلکو هغه سړی یو خطا یو ډزو ای او مو ای هغه پلان یې پوره جاجر ته شو اول ډزې را باندې کړي دي بس چې بچ شو که نه بس دا شکر دی هغه زه بل شم الله پاک بچ کړم زما به پوره نه وراغلی خو انشاءالله ستاسو پوره راغلی ده اوس به اورو چې دا یو ډش پکې زیاتې څنګه وشو په جاجر کې خو شپږ کارتوسي څنګه ولې بابا دا به زه په انجینوس کې نوکر کوم په انجینوس کې خدای دې دا خبره دا د نواب ته کودل ته راغلی ته ما ته ده ووایه که نه زه خو کښېنه چې ته ما دې لپاره راوستې چې په خلکو باندې ډزې کوه بچو قدرت بچو قدرت دومره منډې مې درته ویستې دومره منډې هغه خو بچو خو دا اړه مې وایي که نه خو چې تا له دا مازغه وشینده دا مازغه تا ته پته نه لګي د خدای مسلمانه چې ډز ښه شی نه دی په وړه وړه خبره باندې موږ دا ډزې کوو نو بیا مثال دي په جیل کې وایي پرې ودونو کې څومره ډزې کېږي پرې اخترو کې څومره ډزې کېږي توبه خدایه توبه اوس زه تا څنګه پوه کړم دا خو جاهله خلک یې که جاهلانه چې پوهه خلک یې په هغې باندې چې هلکه مټۍ ونیوسه اوس تا څه کار زما اوسه لانجه وه چې ما راته نه ویل نو په سړي څنګه ډز کېته ته ماله تنخوا راکړې تنخوا ستا لپاره درس وکومه تنخوا دې لپاره نه در کوم تا خو زما د کالتوسو ته به یو که د کالتوسو د ریټ نه خبرې دا کالتوس به څو دی په 400 روپۍ یو دانه ده ویل چې یو خان ساتي دروازې ورته غټې ساته اوښان او دروازې به راته وښیي اوس ورګه چې پولیس راشي که نه او 500 کې د باندې پرچه وکړي بیا به راته پته ولګي ما خو ډز نه دی اورېدلی ظالمه ته خو د توپ یې ډز هم نه اورې په خو ما له ته به وایو که دا غونډه علاقه دې وډزوله ډز یې نه کوو ښه نه ده تی سره ګوره ډز به نه کړې د قانون نه به کار هلې دا د اسلام سره مې څه کار وکړو تا به ما ته خونخونه پرېښی وې چې ده د قانوني کاروایي وڅه زه کومه قانون به په خپل لاس کې نه هلې که نه بله خبره ته کومه دا جینۍ څوک ده جینۍ زما ویره ده ولې تا ولیده څه او دا ګوره د اسلام آباد نه راغلې ده او ډېر پوهه جینۍ ده تعلیم یافته ته خو خر یې خره الله دې خره به مه ساتئ دا دې ګورې بیبي نه ده دی به ډېر زیات خیال ساتي دا مې ویره ده هغه ګینټه پس رنګ کوي چې څنګه صنم بیبي خو خفه نه ده په ایمان کې رانه خفه شي دومره خیال به ساتمه که نه ټول عمر لکه د خوږ لاسه خیال به نه ساتې تنخوا در کوم چې خیراتي کار راله نه کې دې ده کې ما صرف خوراک نه راوستی ډېره ښه جینۍ ده مرتکي خان هلته ترې ښه سړی دی خدایي خدمتګار یم پردي منډې تړلې وم ټوله ورځ تاسو خو ته ډنډې خټې لټوې نورې کیسې پرېږده دا چاپي راله او که د خپې راله زور کړی دي اوبه دې راوړم په منډه د کور نه اوبه راله مه راوړه کښېنه ظالمه مازغه دې راله کنده که مازغه ګوره صحیح کار کوه ودرېد که نه او چې صحیح کار نه شي کولی نو به چوټي به دې کړمه وایي خور لور چې دې پېغله شي که نه نو دا به ورکې
مطلب دې څه دی څنګه وایم ستا څه مطلب دی بس چې ستا کومه ورځ خوښوي من به راشو دا جي به رانه مخکي او مشران به ورسره او بس ته به دوا خیر وکړو دا زه څه وایم وایي دا بېمباده مې څه او ظالمه دا خپې راله په مزه زور کوه زه خو بیمار سړی یم دړه بس را به چې خیر که ماښام ته وې او که مازدیګر وې او که سبا وې چې دا جي راشي مشران به ځان سره راولي ته ورسره دوا وکړه ظالمه زما پر یې سر باندې ګوره کیلې بلېږي دا وګوره خولې خولې دې کمه منډې به راپسې څومره والي مشکي خانې ودرې به ورکې او زه دې رخېمه خو ته یې ویې وایم ښه وخه مونږ د یو سال مولم دا ډز څنګه کړی دی ډز دې څنګه کړی دی ډز ما ډز کړی ولې نه لري کړی ما خو ډز نه کړی ته راځه دې خوا مونږ یې په کې نه کوي ډز دې ولې کوو ډز دادی رم پیمان که ما ډز اورېدی دم دې تا ته سل خوځې دی ما خو داسې تمانچه نیولې وه دادي ته کښېنه ته چې زما کوڅې له رالې او بیا راپسې خولخولې مې راغلې شوکه دې چې هغه بچ دی وایم ډېر غلط کار یې نه کړی دی ډز دې به کومه خبره کړې دی دادی ما ډز نه کړی ما نه وی اورېدلی نو ډز دې څنګه وکړو نو ته به یې نه ودې دې خو یې اودې که دې خو یې اودې که بیا نه کومه بیا نه دې کومه راله کتلې دی بس یې که بس نورې مه خبره باندې تا ته خو زه دروغ نه ویم که نه ما له خونخوني 1000 روپۍ راکړه که نه ویل دا 1000 روپۍ واله او ویل ما مه وله ویل مرچکې خان وله لکه دا خبره ده راکړه دې دا خبرې شروع دي اوس ورته وګوره اوس کام د پیسو چلې زده کوم نه نو زه خو تا نه ولې ما راغلی مې سره پیسې په دې واخېستې ما زه زما دوا خیر دی او ما نور کارتوس به پرې راوړو زما پیشو ما ته مې یو اوس دې ودې زما په مخکې به ستا پیسو تا ته مې وږي ته به وینې چې زه اوس هڅه کوم نن دې دا کار وکړو او اوس ته نو زړه جوړ شو زما په سر دې پیسې واخېستې شکر وباسه چې د ته رښتیا الوې دا چې دا په پټه دی چې ډز وستې ویا به څه چې دې تشي کې اوسېشتې وې وایم شکر وباسه چې بچ وې که دې تشي کې یو ډز کړی بیا به څه منافقتوب نه کومه زه د مرتکي خان ناظر یم زه مرتکي خان نه ولیم دا خو مې هغه نقصان ورکړو خو چګل کاکا کو دا قیسې نو وروره دا زوی د ځان سره وله او دا کډه کوډه د ګورې بار وایي ځه دا د کور خبره ده ما مرتکي خان ته خبره وکړله راځي د ده ورېره د اسلام آباد نه راغلې ده په انجینوس کې غټه افسره ده نو ما ویلو مالداجي څه خبره وکړه او ایستې ماله راکړه ښایسته ځوان یم ویم زما په شان ته ښایسته انسان مې ورته په سریلنکا کې میلاونه سودان کې متل ملاوي خبره وه د بچې داسې شی دی که نه چې د خپل څادر څه د خپې غځوه غټې غټې خبرې مه کوه ښه که نه وایم له خپل څادر څه د خپې غځوه زموږ ساده خو پوه کړې راځي په زول خبرې کوي په زول سر خوندلي داسې شی دی که نه ها چې هغه هلک ته دې راپورټ کوي خونخونۍ واه ما خو ده ته ویلي که نه چې 500 کې یې رمانې پرچه وکړه که نه په 18 میاشتو کې به م راونیسې نو زه خو سعودي ته نه ځم چې دا به ما باندې په سعودي کې پرچه کوي د جیل پرچه یې رمانې کټ کړی ځای چې تاڼې ته ورشو چې د دې خبرې څه حل راځه چې دواړه ورشو راځه یا غلی کوڅې له ورشو راځه دواړه به ورشو موږ مشران یو دې پرېږده ګاډې واډې به وایي راځه دې تاسو راشئ ما نه مې هغه صنم چې تیاره کړي زه به هغه اوس کړم زیما ساده ګل ورکو سره خوړی دی د دې خوښه خبره راته کومه ویم چیرې تیاره کړې ده ویم هغه چې خو دې یخه شوه چېرته تلوي سر خوړلي یا ویم مس پې اوس کړمه سټکې خان نه دی نږدې مرچکې خان و د هغه چا سجاخه راغلې ده او هغه تللی دی راپورټ یې کړی تاڼه کې مرچکې خان د خپل ایرې ورغی ویل هسې نه پاسچه رامانې کټ نه کړي ما پیډه دې کړي دي میم تاسو کول ته خو سم لیوني یو او که نه زما خپل نوم ساده ګل دی خو خلک راته روغ لیونی وایي او یا راته کوڼه وایي ښه ویم چې درلیږم اوس کوم متره راغله ما به تلوته شي ښه زه یو څو بادرنګ ورسره کټ کړه ښایسته ښایسته ښه نو چې سر څوک بادم شو د خدای ظالمې پراټې ورسره وړه په وچرو کې بار ناست یم ویم پراټه او چې ویله په ښه کوم خوشو ډېر مه کوه اوس هغه راغله نو ما به هم بېعزته کړي تام
الله دې خوشحاله ساته ډېره مهرباني زه راځه ها ها مې ملا شالته کټ کېنه خو بیا ګین ته پس راشه ښه ستا خو دغه چیلونه دي ځه ها بیا ګین ته پس راشه ښایسته خبرې کوي لکه خارو خو زه یې نه اورم لرې مه غږه یاره چې دې ته زما ته به خیر وشي که نه او کېدن وشي بې واده وشي هلکې سره ګل واده دی